درېمه موضوع هغه دا ده چې حقوق الاکابر والاصاغر د کوچني او د غټ حقوق ادا کېدل. حضرت بیبي عائشه صدیقه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو انسان هم داسې نه دی لیدلی چې هغه سره د په شکل کې مشابه وي د بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها څخه. خبر و انداز په شکل شباهت کې وای حضرت بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې بکل رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کورتا رسول الله مبارک په بیبي فاطمه الزهرا ته پورته کېدی استقبال ته بولاړې دی او ترلاس به ونیول او په تدبیر مچ کړ او خپل په مجلس کې بکښنه وای چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي فاطمه الزهرا کور ته ورله بیبي فاطمه الزهرا به رسول الله مبارک په استقبال کې ودرېدل او د رسول الله مبارک لاس به شکل کړ او د رسول الله مبارک په خپل په اغزای باندې کښنه وای. څومره ادب ده. حضرت شعبی فرمایي چې نبی علیہ السلام د جعفر ابن ابي طالب سره ملاقات وکړه فالتزمه وقبل ما بين عينيه هغه په غیش کې واخسته او په تندي باندې شکل کړه. بعضی ملایان بریکوټه کې ویل چې یاره ته تندي مچدل نه دي شما جوابم کړی و نو به نه یادوم ما جواب کړی دی سوشل میډیا کې ستا خدا حدیث ده کنه ابو داود ابن ابي شيبه طبراني ټول کتابونو راغسته ده کتندی مچدل نو يروا د هر چانه خود نیک انسانانو او بل یو روغبر ده زما په دنیا کې د دوه روغبرانو سره ډیر بد کیږي. یو چې دا روغبر کوي په غیږ باندې روغبر نه کوي غیږ روغبر دی ته وای چې سینې سره ولګي چې روغبر وکي دا ته صحیح معانقه وای. او یو چې د چینای روغبر ده چینای روغبر دی ته وای چې اغلاس دلته کشي دی او تلاس دغه پردازه کشي دی بس خلاص دا رغبت معانقه نه ده په دې کې ثواب نه ملایوي. او دویم چې کله مصافحه کوي د مصافحه بهترینه طریقه دا ده چې لاس تک شوه ولا د بل لاس پر دا لاس باندې ستا په دې لاس کې چې څومره وشتان دي د دې وشتان په مقابل کې الله اجر درکړي. ورسته مې موږ ټول کوو خو په هغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شولې د هغه طریقه چې وکړو ثواب هم ملایوي او زموږ تاسو هغه رواج هم پرس دغه شانته عبدالرحمن ابن رزین فرمایي چې موږ د ربزه په مقام تیرېدلو نو موږ ته وویل چې دلته سلمه ابن اکوع رضی الله عنه دی دا یو صحابي دی وایي موږ ته سلمه ابن اکوع رضی الله عنه زیارت ته ورلو چې هغه سره ملاقات وکړو سلام ورته واچوي فاخرج يديه سلمه ابن اکوع رضی الله عنه خپل لاسونه د جامو څخه ویستل فقال بايعت بهاتين نبي الله وای ما په دغه لاسونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو سره بیعت کړې ده د الله د رسول د لاسونو سره زما د الله ټچ شوی ده. یعنی د صحابه کرامو څومره بهترین عقیده و چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د لاس سره چې کوم لاس لګېدل ده د هغه لاس له هم د فخر پکې او دغه شانته وای فاخرج كفا له ضخمه كانها كف بعير وای دې مبارک چې د لاسونه راويستي لکه د اوش لاس غوندې داسې ډبل لاس یو فقمنا اليها فقبلناها. د صحابه کرامو عقیده نظر صحابه څنګه عقیده و صحابه کرام فرمایي چې کله موږ ولیدا و مو قتل و موریدا چې دغه هغه لاسونه دي چې د رسول الله مبارک د لاسونو سره لګېدلې دي او موږ منډه کړه د هغه صحابي لاس مور شکل کی لاس مور مچ کی. اوس خو چې یو نیک انسان د یو شی انسان لاس ته مچ کی بس د مخ په جیب کې ټاپه در باندې لګول ټپ مشرک او د خورکې به خبرم نه چې شرک وای چشته دی به خبرم نه چې بدعت وای چشته بس خالی په خله ور کړی ده. یو سړی کوچیو خپل زوی مولا صاحب ته وروستي چې دا ژر راته مولا که چې زموږ کډي باریږي دغه دا خیال چې یاره دا خو نو بس لکه بلوتوت کار ده لکه یو موبایل څخه چې بل موبایل ته یو شی منتقله په لس منټه کې بس منتقل سي ځه دا علم یې داسې شوله. یو کوچی خپل زوی مولا صاحب ته وروستي چې دغه راته ژر مولا که نو هغه مولا صاحب هم پوه سو مولوي صاحب چې یاره دا خو نو
کډي باریج نو په یو ورځ دوه خدا نه ملا کیږي بس اسانه طریقه دا ورو شو ده ول چې هر مسله تا ته د پیښېدل ته دا وایي چې په دې مسله کې اختلاف د لا نسلم موږ نه منو بس دا خبره وک ول سید دوه ورځې بعد کډي بار سو دا زویم د ځان سره بوتلې وطن ته نو وطن کې خلکو ته وایي چې رازما زوی خو عالم سوی دی دا خو مولا سوی دی خلک راځي پوښتنې ته وای مولوی صاحب په د فرانکي مسله کې ستا سره یاده لکه اوس دغه ربیع الاول شپې ورځې دي خلک میلاد محفلونه جوړوي په نیکه طریقې او په غلط طریقه سره چې جوړي هغه ناروا دی نیکه طریقې سره چې جوړي د الله ذکر کوي نعتونه وایي سیرت محفلونه جوړي دا جایز ده خدا به عقیده نه ساتي چې په نورو میاشتو کې زه محفل جوړوم دا ناروا ده نه جایز ده چې په دا میاشت کې زه جوړوم روا ده دا عقیده به نه ساتي هره میاشت کې ثواب ده خو په دا میاشت کې ډېر ثواب ده فضیلت لري خلکو پوښتنه کول چې میلاد څنګه دی د ورته ویل ول په دې کې اختلاف د لا نسلم موږ نه منو دغه خو بل شي نه اوس ده بل مسله چا ورته راوړي وای دا تعویض څنګه دی چې غیر شرعي شان نه پکښ لیکل کیږي دا لک ورته وای چې په دې کې اختلاف د لا نسلم موږ نه منو اخر دا د زمانه ملایان ورته وای چې اجي صاحب دا زوی دی گمراه دی دا زوی دی نه دی مولا د دې بل شي نه دی زده ویا از ما زوی خو غټ مولا دی خو ما مولا صاحب ته ورسته په دوه ورځې کې راته مولا کړی دی کنه او اوس چې ولاړ سي بس کراچي او د نور ځای ته دوه ورځې کې مفتی سي برت خریلی سره انګريزي جوړ کړی سپینه ټوپه پر سره بس مفتی د اخر زمانه د مفتیانو سم دی الله تعالی وساتي کدی هغه صاحب ډیر مشهور عالم هغه ویل چې مفتی په دوه قسمه ده یو مفتی مفرد ده بل مفتی مرکب ده مفتی مرکب دی ته وایي چې مفتی معنا مفت جفت په 1 روپۍ لا مارزه مفت جفت په 1 روپۍ لا مارز دا د نننۍ زمانه مفتیانو څخه ځان وساتي ګوره دا وایي د فتواګانو څخه وساتي نن زمانه کې مفتی بالکل ستنه ځکه د مفتی لپاره د شرط چې هغه به مجتهد وي د اجتهاد درجه څوک لري د اجتهاد ملکه څوک لري نو خلک ورته ول چې یاره دا خو استاد کومرا دی خلک راوغشتل ولته خلک راوغړل چې زه سوال ځنی کوم چې دوی به بیا څنګه جواب راکړي خلک راوغشتل مولایان راوغشتل زموږ هم د خوار مولایان ورته ویل چې الکه دا گمراه دی په بل شي نه پوهیږي صرف یو خبره زده کړې ده چې لا نسلم په دې کې اختلاف دی موږ نه مونږ خلک چې را جمع کړ مولایان جمع کړ عوام په جمع غفیر سره راټول دي نو دا مولا پښتنه ځنی کوي وای دا الله جل جلاله په یووالي کې تسوای دی ورته وای العیاذ بالله العیاذ بالله وای په دې کې اختلاف دی لا نسلم موږ نه مونږ خلک ورته ویل چې ما درته ویل چې دا دې خارګ بل شي زده نه دی نو وسم دا کوم خلک چې وس زمانه کې هر شي ته د شرک او د کفر ټاپې لګي د دوی والله لازم قبل شي زده بس مشران په خوران په خلو کې دغه ورچولې دي چې شرک او کفر او بدعت چې شرک اول مخالف موجو کوم شی چې شرک وي ناروا وي اول مخالف موجو چې کوم شی بدعت سیئه وي ناروا وي داغه مخالف اول موجو اول خود دا ثابت کړ چې دا شرک نه بیا تاسو پر ولګو چې دا شرک دی دا ناروا ده دغه شانته ابن جزعان فرمایي چې ما حضرت انس ته ثابت حضرت انس ته ویل چې امسست النبي بيدک چې آیت د رسول الله مبارک لاس په خپل لاس کې میساس کړی ده رسول الله مبارک لاس ته لاس سره ټچ شوی ده دی ورته چې نعم ټچ شوی ده فقبلها دا صحابي دا لاس مچي ګوره صرف په دې خاطر چې الله د رسول الله سره شکل کړی ده او لاس کولول خو د هر چا د بعضي خلکو دغه رواج زما د رواجم نه خوشیږي بس کشر به د مشر لاس مچي هغه مشر که خرګاډي چلی او کشر به شیخ الحدیث خو کشر به د مشر لاس مچي دا ناروا ده دا نه دی جایز لاس مچدل خو هر چاته نه دی روا عالم به وي لاس مچدل روا دي سید وي نیک زاهد انسان وي د کلی او د علاقې سپینجری وي استاد کور مشر وي دا غلاس مچدل جایز او دا نه چې هر خرګاډي والا بس تر لاس لاندې سيوته مچي حضرت صہیب فرمایي چې رأيت عليا يقبل يد العباس ورجلي بعض خلک بیا سوي دا خو نو معصوم ته روا دي غیر معصوم ته نه دی روا الکه حضرت صہیب فرمایي چې حضرت علي می ولیدله چې د حضرت عباس رضی الله عنه لا سن او بشه دواړه شکل کوله په دې کې سوای دا راوړي چا دي دا مان دي ویلي امام بخاری رحم الله ادب المفرد کې ذکر کړي
دغه شانته حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله حضرت ابو عبیده بن جراح د شام څخه راتلی نو استقبال به کول او د تندي مبارک پیش کوله. دغه شانته اقرا ابن حابس فرمایي یو بل عجیب حدیث ته د کوشنانو سره ډېر مینه پکار ده. کم خلک چې د کوشنی سره مینه نه لري الله جل جلاله په دغه انسانانو باندې رحم نه کوي، کوشنیانو باندې. ګور عجیب حدیث ته حضرت علی فرمایي چې اقرا ابن حابس التمیمی ناستو. اقرا ابن حابس التمیمی فرمایي چې یا رسول الله زما لس اولاد دي، سو لس اولاد مې دي، خو ما قبلت منهم احدا، په دا لس اولادونو کې مې یو اولاد هم تر اوسه نه دی ښکل کړی، نه مې د مچ کړی، ګران کړی مې نه ده. رسول الله مبارک د بد ورته وکتل، باره ورته ویل چې من لا يرحم لا يرحم، چې کوم انسانان رحم نه کوي په چا باندې په دوی باندې هم رحم نه کیږي. مطلب دا دی چې ته په کوشنیانو رحم نه کوې نو الله جل جلاله بیا په تا باندې رحم نه کوي. حضرت ابو سعید الخدری فرمایي چې کله بنو قریظه د حضرت سعد په حکم رالی، سعد بن معاذ رسول الله صلی الله علیه وسلم استولی او هغه قریب چې کله د خر څخه راښته کېدی رسول الله مبارک ته نږدې سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قوموا الی سیدکم، اے صحابو تاسو خپل سردار لره او تاسو خپل مشر لره پورته سئ. دا قیام تعظیمی ده، نه ده چې کوم خلک نیک انسانان وي مجلس کې راځي او بعض انسانان ورته پورته سي. دا هغه لپاره دلیل ده. الله جل جلاله دې مشتاق د عمل کولو توفیق راکړي.